سلامونه دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ. دغه ویډیو ډیر زیات مهمه ویډیو ده، خصوصا هغه چا دپاره کوم څوک چې غواړي د برازیل هیواد ویزه ترلاسه کړي. نو په دغه ویډیو کې به تاسو ته مکمل ډول هر څه به تاسو را تشریح کوم چې د برازیل هیواد ویزه تر څو تاسې که چیرته په هر مملکت کې یاستئ په ساده او په اسانه ډول ډیرو په کمو پیسو باندې او په قانوني ډول د برازیل ویزه تاسې ترلاسه کوئ. نو ویډیو تاسې مه سکیپ کوئ، ډیره مهمه ویډیو ده. نو په دغه ویډیو کې به تاسو سره هغه تجربې به زه شریکوم او هغه لارې به زه شریکوم کوم چې ما په خپله کړي دي. نو هر څه نه لومړی زه راځم ستاسو ویزا اکسپټ کېدل او ستاسو ویزا ریجیکټ کېدل د کومو عواملو سره تړاو لري. ولې ستاسو ویزا ریجیکټ کیږي؟ ځکه چې اکثر دوستان ما نه دغه غوښتنه هم کړې وه چې تر څو موږ ته دغه مکمله دغه لارې موږ ته تشریح کړي. نو لومړی راځم ستاسو د ویزې ریجیکټ کېدل او ستاسو د ویزې اکسپټ کېدل د برازیل هیواد لپاره هغه دوه مهمو عواملو پورې تړاو لري. لومړنۍ دا ده چې کله تاسې ویزې دپاره اپلای کوئ، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تاسې د ویزې اکسپټ کېدل او ریجیکټ کېدل لومړنۍ ستاسو فایلز دي، کم فایلونه چې کم ډاکومنټ چې ضروري دي تر څو دغه ویزې دپاره تاسې اپلوډ کوئ او هغو ته پرووایډ کوئ. دوهم ستاسو انټرویو ده. انټرویو به تاسې څه ډول ورکوئ؟ تر ټولو مهمه خبره او مهم پوینټ چې ده هغه ستاسو انټرویو ده، چې انټرویو باید تاسې څه ډول ورکوئ، څه سوالونه تاسو نه پوښتنه کیږي او د هغه سوالونو ځوابونه باید تاسې څه ډول ورکوئ. او همدارنګه ستاسو بیکګراوند چیک ده، چې کله تاسو پسې بیکګراوند چیک کیږي، چې کله تاسو ډاکومنټ او فایلونه ورته وړاندې کړه، تاسو انټرویو ورکړه، تاسو پسې چې اخره کې بیکګراوند چیک ترسره کیږي. نو دغه درې مهم عوامل دي چې دې پورې تړاو لري چې ستاسو ویزا اکسپټ شي او ستاسو ویزا ریجیکټ شي. اول لازمه دې باندې غږیږم چې تاسې باید خپل فایلونه، خپل اسنادونه باید تاسې څه ډول آماده کړئ. لومړی راځم دې ته چې کله چې برازیل ته تاسې اپلای کول غواړئ، کوم هغه سپورټینګ ډاکومنټ دي چې هغه موږ برابرو، هغه موږ ورباندې ښه پوهیږو. نو هغه مست ریکواید ډاکومنټ چې کوم یو دی چې هغه کس پورې تړاو لري، نو لومړی راځو هغې باندې غږیږو. کوم چې برازیل خپل ریکوایرمنټ دی چې په هغې کې کم چې عمومي ویزټ ویزو ته پکار دي، فرض مثال د هغې له جملې څخه لومړی د برازیل فورم ده چې هغه پروفیشنل ډول هغه فورم ډکیږي. نو ورپسې ستاسو بینک سټیټمنټ ده چې حد اقل باید تاسې د 4000 څخه جیګ باید تاسې سټیټمنټ تاسې ولرئ. همدارنګه ستاسو سفر پلان ده چې هغه ډیر زیات هم مهم ده چې سفر پلان باید تاسې ولرئ. همدارنګه ټیکټ ریزرویشن ده، دوه طرفه هغه باید تاسې ولرئ. نو اکوموډیشن ده، نو د هوټل ریزرویشن ده. نو دا هغه شیان دي چې دغه ډاکومنټ باید تاسې ولرئ. کوم څوک ټراول هیسټري کوم څوک لري، نو دا په لومړیو کې دغه ټول ډاکومنټ به تاسې دا برابروئ. بیا دې نه وروسته بیا خبر رسیږي انټرویو دپاره. نو تر ټولو مهمه خبره نن په دغه ویډیو کې مکمل هغه د انټرویو سوالونه او د انټرویو چې کوم څه ډول باید تاسې ځواب ورکئ، مکمل په دې باندې غږیږم A to Z. نو دغه ویډیو باید تاسې مس نه کړئ چې دا ډیر زیات مهمه ویډیو ده. نو لومړی راځم دې ته چې لومړی به تاسو نه هر څه نه مخکې دغه پوښتنه به تاسو نه کیږي چې کله ته انټرویو دپاره کېناستلې، لومړی خو به ستا فایل هلته چیک کیږي، A to Z هغه ټول کوم فایلونه چې ما تاسو ته وویل نو دا به چیک شي. نو چې کله هغه یې چیک کړه، هغې نه وروسته بیا راځي لومړیو کې دغه سوال تا نه پوښتنه کوي چې ته برازیل ته ولې ځې، څه هدف دپاره ته برازیل ته تلل غواړې. نو دا چې ستا ویزا ویزټ ویزا ده، نو تا ته باید مکمل A to Z دغه معلومات باید تاسو سره موجود وي، چې لکه څنګه ما تاسو ته وویل لومړی خو خپل اسنادونو په اړه باید ډیپلی باید ته دغه ولرې، معلومات ته ولرې چې کوم اسنادونه تا دوی ته پرووایډ کړي دي، د فورم نه نیولې تر د هوټل ریزرویشنه پورې هر څه باید تاسو ته باید معلومات وي A to Z. نو دغه معلومات به تاسو نه به پوښتنه وکړي چې برازیل ته څه هدف دپاره ځئ. نو که چېرته تا سره مکمل د برازیل په اړه معلومات وي، نو لومړیو کې ته به ورته ووایې چې
فرض مثال زه برازیل ته د سیاحت دپاره ځم او برازیل چې دا نو یو له په دنیا کې یو له ښایسته ترینو مملکتونو څخه دی چې خصوصا زما ډېر زیات خوښیږي. زه ډېر وخت نه دغه ویش ما درلوده چې زه برازیل ته لاړ شم، د هغه ځای کوم خلک چې دي د هغې په اړه فرض مثال ما په انټرنیټ کې ریسرچ کړی ده چې ډېر ښه خلک دي، د هغې کوم فوډ چې ده کوم هغه ډېر زیات ډیلیشس ده، ډېر زیات خوندوره غذاګانې لري، خوندوره ځایونه لري. زه غواړم چې لاړ شم یو هفتې دپاره دا ځایونه زه وګورم، دا زه ویزټ کړم. نو لومړیو کې د دې پوښتنې ځواب به دا ډول به ته ورته ورکړې او بیا راځم دې ته چې ته په برازیل کې څه ترسره کوې. نو دا پوښتنه بیا په دویم سوال کې به دا پوښتنه وکړي چې ته برازیل کې څه شی کوې. فرض مثال خو صحیح شو، دغه ستا ویش ده چې ته به لاړ شې، چکر به ووهې، غذاګانې به وخورې، دغه به وکړې. نو ته به A to Z څه شی به ورته تشریح کړې، ستا د سفر پلان به ته ورته تشریح کړې چې ته زه برازیل ته ځم. فرض مثال دغه زما پلان دا ده چې لومړی ځل چې زه کله لاړم په فلانکۍ ښار کې په فلانکۍ ځای کې ما هلته هوټل ریزرف کړی ده. نو په هوټل مې ریزرف کړی ده، 2 ورځې به په دغه هوټل کې یم. چې کله دغه هوټل ته زه لاړم، زه په برازیل کې فلانکۍ ځایونه زه ویزټ کوم، هلته به ځم. لومړۍ ورځ به دغه زما پلان دی، دویمه ورځ به دغه زما پلان ده. بیا په دویمه ورځ چې 2 ورځې زما کله دلته پوره کېږي، بیا په فلانکۍ ځای کې ما هوټل بوک کړی ده، دا یې ریزرویشن ده، تاسې په اسنادونو کې کتلی شئ. بیا به هلته ځم چې 2 ورځې به یو ورځ به هلته زه تېروم. نو په هغه ځای کې به فلانکۍ ځای به زه ویزټ کوم. نو دغه خوراکونه به هلته زه کوم. نو دغه به تاسې ورته منظم ډول ورته معلومات ورکوي. بیا په 3مه ورځ باندې په فلانکۍ ځای کې ما هوټل بوک کړی ده. 2-3 ځایو کې باید تاسې هوټل بوک کړئ. اول خو په شروع کې 2-3 ځایو کې باید تاسې هوټل بوک کړئ. که چېرته په شروع کې 2-3 ځایو کې تاسې هوټل نه بوک کوئ، فقط په یو ځای کې تاسې بوک کړئ هوټل، بیا 2 هوټلونه، بیا دغه پوښتنه به تا چې کله په انټرویو ورکوې، په انټرویو په جریان کې دا به بیا ته ورته وایي چې اوس په شروع کې ما فقط یو هوټل بوک کړی دی، چې کله زه هلته ورسېدم 1-2 ورځې ما تېرې کړې، زه کولی شم هغه نور هوټلونه بیا زه هلته زه بوک کوم. مکمل دغه معلومات به ته ورته وړاندې کې. د برازیل په اړه ته معلومات باید ته ولرئ، د برازیل بیرغ په اړه ته معلومات ولرئ، د برازیل د پریزیډنټ په اړه ته معلومات ولرئ چې هلته پریزیډنټ څوک ده، حد اقل تا ته نوم به تا ته زده وي. د ښارونو په اړه ته معلومات واخله، د هغې فوډ په اړه ته معلومات واخله. نو دا هغه تاسو ته به دا یو عادي معلومات ښکاري، خو په انټرویو کې دا ډېر زیات اثرات غورځوي، تر څو هغوی چې انټرویو ته نه څه د خاطر اخلي، فقط هغوی د ځان میک شور کول غواړي چې ته په واقعیت سره فرض مثال چې برازیل ته ځې، آیا تا سره داسې کوم څه معلومات هم درسره شته که نه، که ته همداسې هوایي ته روان یې، نو دغه معلومات به تاسې ورته ورکوي. بیا په 3م سوال کې به تاسو نه ستا د هوم ټایز په اړه به درنه پوښتنه وکړي. هوم ټایز مطلب دا ده چې ته دننه په افغانستان کې یا دننه په پاکستان کې که پاکستانی اوسېږي، ته داسې هغوی ځان میک شور کول غواړي چې ته دننه په خپل وطن کې څه داسې کوم شیان لرې چې هغه د دې باعث کیدی شي چې که ته برازیل ته لاړ شي، ته بیرته خپل مملکت ته راځې. نو ته به یو په یو ورته تشریح کړي چې فرض مثال زه په خپل مملکت کې دننه زه ښه بزنس لرم. فرض مثال که ته بزنس ولرې، نو د بزنس ډاکومنټ که ته برابرولی شي، دا بیخي ښه خبره ده تا ته چې ته یو بزنس ډاکومنټ هم ته ځان ته داسې برابر کړي چې هغوی ته ووایي چې فرض مثال زه دننه په افغانستان کې دغه بزنس زه لرم، په افغانستان کې زما فیملی ده، که واده دې کړي، فرض مثال زما ماشومان دي، زما ښځه دلته ده، فرض مثال زه دلته دومره زه جایداد لرم، دلته زه خپله وظیفه، یا فرض مثال که ته بزنس نه لرې دغه نه لرې، دلته زه وظیفه لرم، دلته زما مور و پلار دلته دي، دا زما وطن ده. زه هېڅکله زه نه غواړم چې فرض مثال خپل وطن دغسې زه پرېږدم او زه همداسې لاړ شم، زه اولادونه خپله دلته زه پرېږدم او فرض مثال داسې د هغه ته زه لاړ شم او هلته فرض مثال زه بېرته را نه شم. داسې یو په یو دانه په دانه تاسې ورته تشریح کوئ چې په خپل مملکت کې زما پښې دومره مضبوطې دي. فقط هغوی غواړي چې دغه میک شور کړي چې ستا پښې دننه په خپل مملکت کې څومره مضبوطې دي. دا یو په یو تاسې دا ورته تشریح کوئ چې تر څو د هغوی ته دا پته ولګېږي چې دا سړی فقط سیاحت ته روان دی او بیرته راځي. نو دا به یو په یو تاسې فرض مثال دا ورته تشریح کوئ. او بل همدارنګه چې ما تاسو ته دغه وویل، کوم څوک چې فرض مثال که د هغې سره ځي، خپل فیملي سره ځي، خپلې ښځې سره ځي، هغوی یو ځای هلته ځي، نو دغه پوښتنې او دغه دي چې هغه دواړو ته بیا دغه بیا فرق نه کوي. دا خو بیا
هسې دوی ته میک شور کېږي چې دا دواړه فرض مثال هلته روان دي، دا به دواړه یو ځای دي، دغه دي چې کوم سوال فرض مثال میړی ورته وړاندې کوي نو طبعا هغه سوالونه د خپل دغه ښځې نه هم دغه سوالونه کېږي. دا دواړه به فرض مثال هغوی به وایي چې هغوی ته خو نور هم دغه نوره بهانه جوړېږي چې ولا موږ په شریکه روان یو، شریکه موږ فقط غواړو چې کله موږ واده کړی دا چېرته موږ تللي نه یو، اوس غواړو چې دلته یو سیاحت ولرو، دواړه موږ ځو دلته چکر یې وهو تر څو لږ موږ ساعت تېر شي او بېرته موږ راشو. او د دې د ښار په اړه، د دې د ځایونو په اړه ما تاسو ویلي چې تاسې معلومات تاسې واخلئ، دغه معلومات تاسې ګوګل میپ نه واخلئ، تاسې د یوټیوب کې ویډیوګانې تاسې وګورئ، ګوګل کې معلومات تاسې وګورئ، د دې په اړه مکمل ځان پوه کړئ. په دې کې تر ټولو په انټرویو کې درې دغه مهمې پوښتنې همدا دي، درې مهمې پوښتنې همدا دي چې ته به برازیل ته څه هدف دپاره ځې او هلته به ته څه شی کوې او همدارنګه ستا هوم ټایس چیرې دي. دغه درې مهم پوښتنې دي، دا به تاسې یو په یو وړاندې کوئ. او که چېرته فرض مثال ستا د بینک سټیټمنټ په اړه هلته کومه پوښتنه که تا نه وکړي چې ستا اخراجات به څوک ورکوي، ستا مصارفات به څوک ورکوي، نو د دې په اړه به هم تاسې معلومات ورکوئ یو په یو چې ستا اخراجات فرض مثال زه فلانکې ځای کې زه وظیفه لرم یا دغه زما بزنس ده، نو والته زه کافي اندازه زه پیسې لرم چې دا زما سټیټمنټ ده، دا به تاسې ورته وړاندې کوئ، دا A to Z هر څه به تاسې ورته وړاندې کوئ. نو دغه پروف او دغه شیان غواړي، نور خاص کومې پوښتنې کوم دغه نه کوي. دا کوم انټرویو چې کله د برازیل ویزه ما اخیستله نو کوم انټرویو چې ما هلته خپله دغه انټرویو ما ورکړې وه، ما نه چې کومې پوښتنې کړې وې نو دا هغه تجربې ما تاسو سره شریک کړه. که چېرته دا منظم ډول تاسې هغوی ته ځواب ورکوئ او نو طبعا 100% کې تاسې ویزه ترلاسه کوئ.